سلامونه او نیکې هیلې له یوې مودې ډیرو نږدو ملګرو او همداراز د خواله رسنیو ملګرو وخت ناوخت غوښتنه دا درلوده چې زه د لیکوالۍ او د لیکنې ترڅنګ په مسایلو باندې ویډیوګانې هم جوړې کړم په یوټیوب باندې او په رسنیو باندې خپرې کړم. نو د لومړۍ تجربې په توګه نن پیل کوم او د کرکټ نړیوال جام ته یو لنډه کتنه کوو. د کرکټ نړیوال جام د 2023 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام نن پای ته ورسېده او هندوستان د دې جام ګټونکی شو. په ټوله کې که وګورو یو ډېر خوندور ټورنمنټ تیر شو. خوند یې په دې کې و چې د دودیزو سترو ټیمونو په شتون کې هغه ټیمونه چې واړه ټیمونه یا نوي ټیمونه ګڼل کېږي هغوی هم په ټورنمنټ کې ښې لوبې ترسره کړې او د خپل شتون اعلان یې وکړ. نیپال کابو د سویلي افریقا نه لوبه ګټلې وه، زبردسته مقابله یې ورسره وکړه. همداراز که موږ تاسې وګورو د بنګلادیش سره ډېره ښه لوبه وکړه، هالینډ ښې لوبې وکړې، خو تر ټولو غوره طبعا د امریکې د پاکستان نه لوبه ګټل او د اتو غوره لوبډلو صف ته راتګ و. نو که وګورو په مجموع کې زه خپله شخصا همیشه په دې نظر اوسېدلی یم چې کرکټ د بیټ او بال لوبه ده او د بیټ او د بال ترمنځ باید یو بیلنس یو توازن موجود وي. او په دې ټورنمنټ کې موږ تر ډېره حده پورې ولیدل چې دا یوازې د شپږیزو د څلوریزو ټورنمنټ نه و، بلکې د بیټینګ او د توپ وهنې مهارت باید توپ وهونکو نندارې ته وړاندې کړی وای. خو یو لږ څه چې سړی پې فکر کولی شي یا مکس کولی شي هغه د ویشتنځایونو یا د پیچونو کوالټي وه. زه فکر کوم یو څه د نړیوال کرکټ د معیارونو نه ټیټ ول دا پیچونه. دوامداره توګه باندې د سپورټینګ پیچز په ځای باندې موږ ولیدل چې پیچونه تر ډېره حده پورې د خراب کوالټي پیچونه وو. بال ټیټ پاتې کېږه، جګ پاتې کېږه، انکنسسټنټ باونس وو. همداراز موږ ولیدل مثلا د افغانستان خلاف سیمی فاینل پلمې به سره نه لټو، موږ ښه لوبه ونه کړه ومو بایلله. خو داسې یو پیچ و چې نړیوالو مبصرینو هم دا خبره وکړله چې دا پیچ د T20 کرکټ د نړیوال جام د سیمی فاینل د معیار پیچ نه و. ان ایون باونس، کله تو پورته جګېږه کله ټیټ راځه، زیاته ګیا په پیچ باندې. هغه خوند چې د یو سیمی فاینل باید وي هغې دپاره پکار یو معیاري پیچ و چې هغه نه و. نو د هغې له کبله یو څه بې مزګي په دې ټورنمنټ کې وه. بله غټه خرابي چې په دې ټورنمنټ کې موږ ولیدله هغه دا و چې دغه دویمه مرحله کې یا سوپر 8 کې چې موږ تاسو ولیدل دغه مهالویش جوړول چې و دا ډېر قید و. یو لوبډلې نن لوبه خلاصه کړل لکه د افغانستان لوبډله، ټوله شپه یې تقریبا بیرته تر هوټله پورې تګ و سامان راټولول، سبا سفر کې او ورپسې ورځ بیا د کرکټ لوبه، بیا په دې منځ کې چې د پرواز هم وځنډېږي. نو د آرام موقع دغه کم میدان کې چې لوبه ده د هغې چاپېریال سره د بلدېدو هغه چانس دا موجود نه و. او دا کار د نورو ټیمونو سره هم په دې ټورنمنټ کې وشو. دویمه خبره دا چې هندوستان ته د هغوی د خوښې سیمی فاینل ورکول سره له دې چې دا منلی شو چې د میډیا رایټس له وجې نه او د مطبوعاتي عاید له کبله چې دوی د تلویزیونونو څخه ترلاسه کوي باید داسې یو ټایم کې دا لوبه کړې وای چې هندوستان خلک یې وویني او له دې لارې تلویزیونونه ډېر عاید ترلاسه کړي او بیا د هغه عاید نه ICC برخه هم ولري. لیکن دومره هغه فرمایشي مهالویش جوړول زه فکر کوم د ICC حیثیت سوال لاندې راوسته او دا داسې یوه خبره ده چې په وار باید راپورته شي او ICC ته قناعت ورکړو چې نو دا نشي کېدی چې یوازې پیسې دې د هر څه معیار وي او د هغې په رڼا کې دې ټول ټورنمنټ عیار شي. نو دا خو ټول ټورنمنټ ته یوه کتنه. په مجموع کې خوندور ټورنمنټ و. د موږ خوندور بالینګ، د تیز بالینګ نندارې پکې ولیدې، ښایسته سپین بالینګ مو پکې ولیده، ښه بیټینګ هم پکې وخت ناوخت شو او د بیټسمنانو واقعي یو امتحان هم پکې موږ ولیده چې دا ترسره شو. نو دا خو د ټورنمنټ عمومي خبره شو. را بشم د افغانستان لوبو ته لکه څنګه چې د لوبو په پیل کې موږ ویلي وو منفي نقطو ته به وروسته راشو. لومړی باید هغه ښه شیان موږ را برسیره یا په ګوته کو او یاد کو کوم چې د دې لامل شو چې افغانستان یو افسانوي ټورنمنټ ولري، یو یادګار ټورنمنټ ولري او تر نیمه پایلوبې پورې ځان ورسوي. تر ټولو غوره خبره زما په نظر پکې د راشد خان ډېره خوندوره او بریدګره کپتاني وه. اټیکینګ کپټنسي وکړله په ټول ټورنمنټ کې. خپل هغه بالینګ ټیکټیکس چې ول هغه اټیکینګ و
خصوصا په فیلډینګ کې فیلډ سیټینګ او د بالینګ پلانینګ ډیر بریدګرو او دا د یو کامیاب کپتان لپاره لومړی شی دا وي چې دی په میدان کې فعال وي او بریدګر لوبو کې مقابل لوري همیش تر فشار لاندې راوستو لپاره هڅه وکړي. یو شی چې زه فکر کوم چې د راشد خان په کپتانۍ کې موږ په سوال پورته کولی شو هغه د میدان په منځ کې احساساتي کېدل و لکه د کریم جنت په مقابل کې د دې عکس العمل. زه فکر کوم دا د یو لیډر د یو رهبر د شان سره نه ښایي چې د خپل ملګري لوبغاړي توهین په میدان کې وکړي. په بېلابېلو نورو مرحلو کې هم که چا به ښه توپ نیونه نه کوله توپ به د لاسونو نه وته مس فیلډینګ به یې کېده نو هلته به هم د حساسیت خوده او تریخ برخورد به یې کوو دا کړه وړی چې د یو واقعي رهبر نه خو لکه څنګه چې موږ تاسې پوهېږو لیډرشپ او کیپټنسي دا یو پروسه ده چې خلک یې زده کوي او دا د زده کړې یو بهیر نه تېرېږي او بیا خلک کپتانۍ خواته ځي. زه فکر کوم چې کرکټ بورډ او د راشد خان خواخوږي باید د سره د کپتانۍ په اړه باندې یو ارزونه یو شننه وکړي او دته د قوت نقطې هم ورپه ګوته کړي او د ضعف نقطې هم ورپه ګوته کړي تر څو د قوت نقطو باندې هغه د ځواک نقطو باندې تمرکز وکړي او د ضعف نقطې د خپل کپتانۍ نه وباسي. دا سړی کېدای شي چې د افغانستان د کرکټ یو ستر رهبر په توګه باندې را څرګند شي او زه فکر کوم چې د نوروز منګل او د اصغر افغان نه وروسته دی هغه کپتان شي چې افغانستان لپاره ډېرې کارنامې وکړي او غټ غټ کارونه ترسره کړي. نو د راشد خان کپتاني که د یوې خوا نه موږ ولیدله چې ډېر پروایکټیو او بریدګره او اټیکینګ کیپټنسي وه همیشه په تکتیک باندې فکر کوو همیشه په دې فکر خپل لوبغاړو سره پلانونه جوړول. د بیلګې په ډول د استرالیا خلاف چې نوین الحق د اولو شپږو اورونو پلان ډیون براوو خپل مرکه کې ویل چې دا نوین الحق دا پلان جوړ کړو چې اولو شپږو اورونو کې په استرالیا خلاف موږ څنګه بالینګ کوو نوی توپ اوله ور به زه اخلم چې دا د توقع خلاف یو شی و د استرالیایانو دپاره او موږ دپاره موږ فکر کوو چې فضل حق فاروقي بال سوینګ کوي لومړی ور به دی کوي. نو دغه شیان یعنی دا په دې معنی چې دی مشوره کوي د خپلو لوبغاړو سره د خپلو تجربه کارو لوبغاړو تجربو نه استفاده کوي. دا هغه ډېر د قوت نقطه ده او داسې کپتانان د کرکټ په میدان کې ډېر بریالي وي. خو بلې خوا ته موږ تاسې ولیدل چې د دغه حساسیت ښودنه احساساتي کېدل په میدان کې زما باور دا دی چې دی که دغه نقطه باندې کار وکړي نو زه باوري یم چې د کپتاني به لا پسې وغوړېږي او دې کې به د افغانستان ډېر خیر نغښتی وي. په کرکټ بورډ کې نور هم ډېر پوه او تکړه ملګري شته دی خو طبعا زه پکې ډاکټر صاحب حاتم د نږدې نه پېژنم دی د اهل علم اهل قلم دی د لیډرشپ استاد دی. زما مشوره به دا وي چې که دی په دې اړخ باندې فکر وکړي د راشد خان سره خبرې وکړي حتی که ممکن وي په دې غربي ټاپ پوهنتونونو کې دته د لیډرشپ کم کورس یا کم کلاس چیرته دایر کړي. زه باوري یم چې دا سړی په افغانستان کې د غوره کپتانۍ او لیډرشپ یو داسې بنیاد ایښودی شي لکه څنګه چې سواروف ګنګولي په هندوستان کې کېښود ورپسې دھوني راغی د هغه په پلونو باندې پل کېښود او د هغه نه وروسته ویرات کوهلي د هغه په پلونو باندې پل کېښود. همداسې دا یو کلتور د ښې رهبرۍ رامنځته شو. نو دا به موږ یو اساس ایښی یو بنسټ به مو ایښی چې په اوږد مهال کې به د افغانستان کرکټ ته ډېره ګټه وکړي. د کپتانۍ نه که راتېر شو بله ښه خبره چې زموږ په دې ټورنمنټ کې وه هغه د لوبغاړو د یو بل ملاتړو هغه د انګریزي په اصطلاح د جل ټوګیدر داسې د یو ټیم په توګه باندې پس له مودو موږ ګورو چې دغه لوبډله لکه د یو کلیکټیو یو مجموعې په توګه باندې ولوبېدل او دا ډېره خوشحالۍ خبره ده دا ډېره ښه خبره ده. زما باور دا دی که موږ وکړی شو همدغه اتحاد او اتفاق په دې لوبډله کې وساتو موږ به دا پرفارمنسز په وار تکرارو او دا به د افغانستان د پرمختګ کې ډېر ښه لوبوي او بیا هم د ټیم کلچر به د کلتور به داسې ایجاد کی چې په راتلونکي کې به هم لوبغاړي د یو بل سره د یو د ټیم د غړي په توګه باندې په ګډه باندې په همکارۍ سره او په ملګرتیا سره مخ ته تګ باندې تمرکز کوي چې دا به دا نقطه ډیره مهمه او ډیره ښه وه. بل څه چې موږ ولیدل په دې ټورنمنټ کې چې ډېر د یادونې وړ دي زه فکر کوم چې هغه ډېر فعال او بیداره فیلډینګ و ډېر زبردست یعنی ډېر محدودو موقعو نه علاوه که موږ تاسې هغه په ګوتو باندې شمارلی شو چې هغه هر ټیم دې حد کې کوو زموږ هغه د کیچینګ پرسنټیج که تاسې ولیده د آی سی سی به براډکاسټینګ به په وار د لوبو په منځ کې ښوده چې د کیچونو نیولو فیصدي د چا څومره ده. په لومړي ځل افغانستان په لوړو نمرو درلودونکو یا لوړې فیصدي درلودونکو ټیمونو په ډله کې وه چې دا یو ښه پرمختګ دی. د ټیم فټنس ډېر زبردست و ګراوند فیلډینګ یا په میدان کې د توپ نیونې هغه چمتووالی ډېر زبردست و فټنس ډېر زبردست و چې دا ټول هغه شیان دي چې د ستاینې وړ دي او ښې خبرې دي او موږ
که دغه حالت وساتو د افغانستان کرکټ یوازې پر مخ بځي ان شاء الله په شا به نه راځي. بالینګ مو یو غټ خوندور بدلون چې و موږ تل د سپین ښه سپین درلودونکي لوبډلې په نوم باندې پیژندل کېدو، لیکن موږ ولیدل چې سږ کال په دې نړیوال جام کې زموږ تیزو بالرانو د بالینګ هغه کومه دنده یا مسؤلیت چې په غاړه اخیستی و. فضل حق فاروقي د ارشدیپ سنګ سره یو ځای د دې ټورنمنت تر ټولو ډېرې وکټ اخیستونکی بالر شو. زه فکر کوم چې د ورلډ کپونو ریکارډ هم شو چې په یو ورلډ کپ کې تر ټولو ډېرې وکټې اخیستې دي. ورپسې نوین الحق ډېرې وکټې اخیستې وي، طبعا راشد خان خو هم په دې لیست کې موجود و. نو په ټوله کې موږ دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ د فاست بالینګ الګوګان پیدا کوو، د فاست بالینګ هیروز پیدا کوو. دا به زموږ په نوي نسل باندې یو مثبت اغېز لري. هر سړی به د راشد خان جوړېدو په ځای نوین الحق جوړېدو هڅه کوي، د فضل حق فاروقي جوړېدو هڅه کوي، او دې سره به زموږ کرکټ ته نور ښایسته نایابه د فاست بالینګ غمی راځي. ما همیشه دا باور درلودلی دی چې افغانستان باید د ښه سپین بالینګ په ځای ښه فاست بالینګ ولري. زموږ د رواني برخورد چې دی دا د فاست بالرانو دی. موږ یو څه جارح مزاجه، یو تیز مزاج او بریدګر مزاج خلک یو، او دا ډول خلک چې دي ښه فاست بالران وي. خو نو دا یو ډیره د یادونې وړ نقطه وه. نورې هم وړې وړې ښې نقطې موجودې وې چې موږ په هغې باندې بحث کېدای شو، لیکن دا هغه غټ ټکي وو چې ما یاد کړل. اوس به راشم د ضعف نقطو ته. د ټورنمنټ په پیل کې موږ دا خبره کړې وه چې افغانستان غټه ستونزه به په میډل آرډر کې وي. زموږ ستونزه دا ده چې دا یو نیم کال 2 کاله موږ دوامداره دا په کرکټ باندې څوک لیکل کوي، څوک پې خبرې کوي، همدا یوه خبره کوو چې ګوري خدای ته وګوري او خلکو T20 کرکټ د درز او غب کار نه دی. دلته به ته اننګز جوړی، دلته به ته رنز کوې، او هغې دپاره تا ته پکار دی چې ته ټیکنیک ولرې، او د ټیکنیک پر سر ته بیا د بیټینګ ټیکټیکس ولرې، او ټیکټیکس هغه څوک درلودی چې ټیکنیک ولري. زموږ ستونزه دا ده چې موږ دوامداره په ټول چارو باندې تکیه کړې ده. آلراونډرز مو لوبولې دي. بیا آلراونډرانو کې که موږ بیټینګ آلراونډرانو لوبو خو زه یو منطق جوړېږي چې زه دا بیټسمین دی خو بالینګ هم کوي. موږ بالینګ آلراونډران اخلو او بیا هغوی راولو، او هغوی بیا موږ څه شی کوو، په هغوی باندې موږ بیټینګ کوو. عظمت عمرزی بالینګ آلراونډر دی، د ده نه موږ بیټسمین جوړ کړو. وخلکو دغه سړی یو ډېر ښه لوبغاړی دی، د ده کې د یو ښه آلراونډر جوړېدو ټولې نقطې شته دی. لیکن که تاسې په دې باندې تکرار وکړئ او په ده باندې بیټینګ باندې تمرکز وکړئ، زما ویره دا ده چې د دې سړي نه دا بالینګ پاتې کېږي، او دا اوس ترې نه پاتې دی. دا سړی زبردست سیم بالر دی. موږ په IPL کې کتل د ده موازنه د بھوونیشور کمار سره کېده. هغه څوک چې د مړوند په مټ باندې د بال په دې بخۍ باندې یعنی سیم باندې توپ تاوي او ډېر زبردست سوینګ کوي. دغه سوینګ بالر موږ ولیدو چې سوینګ یې نه کېده، لاین او لینت یې نه درلود. تاسو پوهېږئ ولې؟ خبره دا ده چې د ټول تمرکز یې په بیټینګ دی. هغې وجه دا ده چې د په 500 ورځ نړیوال جام کې منډې وکړې، بیا د سریلانکا خلاف غالبا سیریز کې رنزونه وکړل، او دا سړي باندې اوس تمرکز دا دی د بیټسمین جوړي. دا بیټسمین به جوړ شي که نه شي، خو موږ به بالر وبیلو، آلراونډر به وبیلو. دلته موږ ولیدل د ټیکنیک ګوره په ټراینګ کنډیشن کې په ننګونکو حالاتو کې خوندور نه و. نو موږ تمرکز په بالینګ آلراونډرانو باندې مو بیټینګ کوو. همدا وجه وه چې که زموږ ټاپ آرډر رنز کول، لاندې زموږ رنز نه کېدل، او موږ ډېر ښه پوزیشنونه بیرته مقابل لور ته د ګټې پوزیشن مو مقابل لوري ته تسلیموو. 2 کاله وشو چې موږ همدا تکرار په کرکټ بورډ باندې کوو چې تاسې د میډل آرډر دپاره د منځنۍ کچې دپاره لوبغاړو باندې کار وکړئ، جوړې کړئ، رایه ولئ. د عمان سره زموږ د الف لوبډلو سیریز و، په هغې کې ټول هغه لوبغاړي چې باید ریټایر شي، نور دا کرکټ پرېږدي. یاره تاسې ډېر لطف کړی دی، کرکټ ته مو ډېر خدمت کړی، خو ټول عمر هېڅوک کرکټ نه کوي. نن ویرات کوهلي او هغه مو لیده، یعنې دغه ویرات کوهلي زه تاسې ته په باور سره ویلی شم چې را روان 2026 ورلډ کپ هم دی کولی شي. دی دومره فټ دی، دومره ښه کرکټ کوي، لیکن هغه وایي چې نه، زما په ځای یو ځوان راشي. لیکن زموږ هماغه مشران لوبغاړي دي، شهزاد محمدي مو عمان ته ولېږه، سمیع الله شینواری مو ولېږه، او زموږ چغې دا وي چې ځوانان ولېږئ. که هلته نه موږ شروع کړی وای، عمان کې م لوبولي وای، د اماراتو خلاف سیریز کې مو ورته چانس ورکړی وای، د هندوستان خلاف سیریز کې مو چانس ورکړی وای، دوی به ورلډ کپ ته هغه خپل باور پیاوړی کولو سره ورلډ کپ ته به راغلي وای او حتما یې ښې لوبې کولې. لیکن موږ دا چانس ورنکړه. کله چې ورلډ کپ ته راورسېدو، نو چاته چې به مې ویلې چې میډل آرډر د خصوصا د کرکټ بورډ دوستانو ویلې، نو اسحاق رحیمي خو ډېر ینګ دی، تجربه نه لري. نو اوس سړیه خو تجربې ته به دې زمینه ورته مساعده کړې وای، څو وارې مو درته ویلې. نو دا هغه برخه وه چې موږ
پلانینګ مو ورته نه درلود، چمتوالی مو نه درلود. کله چې ورلډ کپ ته راغلو لوبغاړي نه وو، بیا مو په بالرانو بیټینګ کوو او هغې نتیجه مو ولیده، سره د دې چې موږ شانداره کارکردګي وکړه، ډېر زبردست پرفارمنس وشو. په سیمی فاینل کې موږ د بیټینګ نه والو خوړل. تاسو فکر وکړئ که 110 یا 120 منډې موږ کړی وای او دا موږ باید کړی وای په دې پیچ باندې، موږ دا خلک ننګول او فاینل خواته حتی تللی شوی. خو په هر صورت زده کړه ډېره مهمه ده. یو بل ستونزه چې زه وینم، کله چې موږ نقد کوو د کرکټ بورډ خلک، خصوصا تخنیکي خلک، تیار ناست دي دفاع ته. او دوستانو دغه څوک چې تاسو باندې په کرکټ کې نقد کوي، لیکل کوي، باس کوي، خبرې ته غوږ کېږدئ، شاید نامعقوله خبره هم پکې راشي، خو لسو نامعقولو کې یو خو به معقوله وي. زده کړه ترې نه وکړئ. دا ټول د کرکټ د خیر غوښتونکي خلک دي. دا ټول خلک وایي چې میډل آرډر فیل شو. زه د کرکټ بورډ خلک ګورم چې هغوی چې نه دی فیل شوی. او بابا نو خیر دا ټول خلک په کرکټ نه پوهېږي، او ته پې پوهېږي، او یا سرچپه ته بیخي په کرکټ اصلا نه پوهېږي چې ته وایې چې میډل آرډر نه دی فیل شوی. نو موږ ضرورت دا دی چې موږ چمتوالی ولرو، د میډل آرډر نه موږ والو خوړل او دا زموږ ضعیفه نقطه وه. ټاپ آرډر مو ماشاءالله زبردست ټورنمنټ مو لیډ که. د یو بل ریکارډ چې موږ جوړ کړو په دې ورلډ کپ کې، چې په یو ورلډ کپ کې یو اوپننګ جوړې له خوانه تر ټولو ډېرې منډې، او دا د دوه ځوانانو ګربز او ابراهیم وکړل. دا څومره زبردست لاسته راوړنه وه. خو بیک اپ اوپنر موږ لرو، تر اوسه پورې موږ نه لرو. خدای مکړه دوی کې یو کوم ورځ انفټ شي، د دوی بیک اپ څوک دی؟ صدیق اتل موږ ځان سره ګرځو، څومره چانس ورکوو، څومره مو ولوبو، یو دم به بیا منځ لوبې ته راولو، بیا خو دا نشي کولی. کرکټ هغه څوک چې په کرکټ پوهېږي او چا عملا کرکټ کړی، هغه زما په دې خبره پوهېږي چې کرکټ څومره چې د تخنیک لوبه ده، همدومره د په ځان د باور لوبه ده، د سیلف کانفیډنس لوبه ده، د ټرسټ لوبه ده. دا څومره چې ستا په ځان باوري، ته میدان ته تللی شي، ته ښه لوبه کولی شي. دغه هلکانو باندې به موږ سرمایه ګزاري داسې کوو چې دوی به موږ لوبو، ناکامه کېږي به موږ به 2 لوبغاړي د اوپننګ دپاره اضافي په ګوته کوو، 3 لا 4 لوبغاړي تر 5 پورې به میډل آرډر ته مختلف رولونو دپاره، چې یو د اننګز چلول دي، یو د فینیشر رول دی. متاسفانه چې نجیب نه دی توانېدلی چې بیرته کمبیک وکړي، په هغه باندې خبره کوو. موږ لوبغاړي ضرورت لرو چې موږ 5-6 لوبغاړي په نښه کوو، دوی ته دوامداره چانس ورکو، د دوی نه 3 تر 4 پورې دا په ملي ټیم کې ځای په ځای کو. نو اوس خبره دا ده چې میډل آرډر کې موږ تشه لرو، نور مو ټیم جوړ دی. 2026 ورلډ کپ 40 میاشتې بعد، چې ډېر کم وخت دی د ورلډ کپ دپاره د چمتووالي دپاره، په هندوستان او سریلانکا کې دی. دا ډېر مهم دی موږ دپاره په دواړه اړخونه. یو خو دا چې موږ سیمی فاینل وکړو، یو معیار مو جوړ کړ، دا معیار ساتل غواړي. بل وارې باید موږ مین راوند سوپر 8 که سوپر 12 هغه فارمیټ اوسه پورې ماته نه دی معلوم، خو هغه مین راوند لکه دا وارې چې سوپر 8 هغې ته باید حتما لاړ شو چې تر څو دا معیار وساتو. ډېر خلک وایي چې موږ سیمی فاینل ته ووتو. ډېر 2003 کال ورلډ کپ کې د کینیا ټیم سیمی فاینل کړی د 500 وریزو لوبو. داسې چانسونه خلکو ته برابر شوي. زه دا ویره نه لرم چې موږ کینیا خواته ځو. انشاءالله زموږ کرکټ هېڅکله شاته نه ځي، دا یوازې پورته ځي. خو دا معیار ساتل غواړي، او د دې ساتلو لپاره ډیره ضروری مسله دا ده چې موږ چمتوالی ولرو. 4 میاشتې وخت لرو. په 4 میاشتو کې څو کارونه پکار دي. یو دا دی چې 1 یا 2 نور اوپنران په ګوته کو، چې هغه ایز ا بیک اپ موږ ټیم سره چمتو کو، هغوی ته چانس ورکو بېلابېلو لوبو کې چې ولوبېږي، باور پیدا کړي، وچلېږي ټیم سره او چمتو اوسېږي چې خدای ناخواسته هر کله ضرورت کېږي موږ زر هغوی ټیم ته ور واچو. میډل آرډر کې 3-4 لوبغاړي باید په ګوته کو، تر 5 حتی تر 6 پورې، او د هغو نه 3 یا 4 راچاڼ کو او لوبډله کې چانس ورکو، دوامداره ولوبو. آلراونډرانو کې موږ فاست بالینګ آلراونډران 2 نشو لوبولی. یو فاست بالینګ آلراونډر 2 تیز بالران به لوبو. که موږ دا اوس انتخاب مدیره هیئت دی وکړي د کریم جنت او د عظمت ترمنځ، هر څوک چې لوبوي هغه ته رول ډیفاین کړي چې وروره ستا کار دی ته بالینګ آلراونډر یې، ته به بیټینګ کوې خو ستا اساسي رول بالینګ دی، ته به 4 اوره ماته کوې. که دا کار نشي کولی، ته ستا پوزیشن په خطر کې دی. هغه باید ښه فیلډر واوسېږي، ښه بیټینګ وکړی شي او اساسي رول بالینګ وکړی شي. په بالینګ کې ماشاءالله 2 ټاپ کلاس بالران لرو، او فاست بالینګ کې البته 1 یا 2 حتی 3 فاست بالران، نوید زدران دی، که سلیم صافی دی، په دوی باندې که بلال سمی دی، نور به هم وي، ټولو نومونه به زما ذهن کې اوس نه وي. په دوی باندې باید کار وکړو، دوی ته چانس ورکړو، دوامداره ولوبو تر څو دوی چمتو کړو. سپین بالینګ مو تر ډېره حده پورې په محفوظو لاسونو کې دی. صرف د نور په اړه باندې څو خبرې کول غواړم. نور
لکه هغه څنګه هندوانو چې به مقالې لیکلې وي چې دا کوهینور دی بې له شکه چې کوهینور دی ډېره قیمتي پانګه ده دا چې زموږ په لاس کې ده ته چې چاینو دومره ښه کنټرول سره په دومره کم عمر کې ته چاینا مین ولري دا غټه خبره ده اما نور تر اوسه پورې سره د دې چې د بنگلادیش خلاف کلاس بالینګ وکړو زبردست بالینګ وکړو خو دې الګ کې لا ډېر کار شته دی تر څو د خپل سپیډ باندې خپل ویریشنز باندې خپل لاین لینث باندې قادر شي او لا پسې پیاوړی شي دې کار دپاره که څوک خواخوږی ولري زما مشوره درته دا ده چې دی د 4 ډے کرکټ ډیر کی دی د کرکټ بورډ دی د سره کینی ورسره د پلان کیږدي چې 3 نه 5 کالو پورې په تا باندې یعنی تا باندې زمونږ تکیه ده ته زمونږ ټاپ کلاس لوبغاړی ته 11 کې دوامداره لوبېږي خو دې دپاره چې ته چمتو شي د 1 ډے کرکټ دپاره د T20 کرکټ دپاره د ضرورت لري چې د 4 ډے گیم وکړي ګورئ لیګ سپینر بالخصوص چاینا مین دا د خپل سپیډ ویریشن او ورایټیان استعمالول لپاره ورایټی څه ده چې لیګ بریک کوي توپ د باندې وباسي د خو ګوګلی د باندې وځي خلاصي ته او سرچپای توپ د نن راولي دې لپاره د ضرورت لري چې د کنټرول پیدا کړي کنټرول چیرته راځي د ډیر بالینګ وکړي ډیر بالینګ په نیټ کې نه چا عملی کرکټ کړي هغه په دې پیږي چې نیټ کې کرکټ او په میدان کې پریکټیکل کرکټ حتی کته ډیر ټټیکه چې عملی میدان کې کرکټ کې او ډېر های کوالټي نیټ کې دا سره مساوي نه دي میدان کې کرکټ بل شی دی چې بیټسمین ولاړ او کوشش کوي په تا رنز وکړي دی که د افغانستان په 4 ډے ټورنمنټ کې دوامداره ولوبېږي دی به په خپل ویریشن کې ډېر قادر شي او قابو به پیدا کړي دی به خپل سپیډز کنټرولولی شي چېرته بال تیز ولي چېرته سلو ولي ولې دی خو په خپل حرکت او پیس سره هم بیټسمینان باید بیټ کړي که نه او لاین و لینث هغه وګدواله د بال او لاین دا په څه شي جوړیږي دا چې ته پریکټس دا چې ته میچ سچویشن کې ته پریکټس وکړي عملی لوبو میدان کې او دا چیرته کېږي چې کله ته ټیسټ کرکټ کې اوږد مهال کرکټ کې دلته تا ته ډیر اورونه درکول کېږي ته د ورځې لس 12 کله 15 کله 13 ورکې دا دوامدار ستا دغه کم ازلی چې دي دا هم چمتو کوي د بالینګ لپاره چونکې د ځوان دی د ازلی لا هم په جوړېدو دي او بل د خپل په دې ټولو د بالینګ په ټولو اړخونو باندې خپل کنټرول پیدا کوي نو دې کنټرول لپاره زما مشوره به دا وي چې د حتما 4 ډے کرکټ کې باید لوبول شي د افغانستان کرکټ بورډ باید په دې باندې حتمی کې چې ته باید لیست ا لوبم کې 4 ډے لوبم کې تر څو ته یو کال یو نیم کال 2 کالو کې هغه لیول ته ورسېږي چې ستا ځای دی بله خبره دا ده چې دا کرکټران زمونږ باید یو شی زده کړي چې T20 کرکټ ستوري جوړي اما اوږد مهاله کرکټ بالخصوص ټیسټ کرکټ اسطورې جوړي تاسې اول قدم کې ستوري جوړ شي دا د هر چا حق دی شهرت پیسې ګټل خلکو کې شناخت پیدا کول دا یو مرحله هر څوک حق لري چې ترلاسه کړي دوی خپل ټول ژوند دلته پانګونه د خپل ژوند پانګونه دلته کوي حق دی چې پیسې وګټي IPL وکړه دا وکړه شهرت هم حق دی چې ډیر ترلاسه کړي اما یو مرحله کې چې تاسې ورسېدئ او شهرت مو وګټه پیسې مو وګټلې دویمه مرحلې باندې فکر وکړئ د ستوري نه د اسطوري جوړېدو لیجنډ جوړېدو باندې فکر وکړئ راشد خان ته زما دا مشوره چې لیجنډ جوړېدو دپاره د ضرورت لري چې ټیسټ کرکټ وکړي د 1 ډے کرکټ کې باید د ښه ټیمونو خلاف وکټې واخلي او همداراز نور احمد حتمی ده چې دی باید اوږد مهال کرکټ وکړي اوس په دې ماشوم کیریر کې په دې عمر کې د ښه کرکټ دپاره د چمتو کېدو دپاره په اوږد مهال کې د اسطورې جوړېدو دپاره د یو غټ چاینا مین د تاریخ په صفحو کې راتلو دپاره د ضرورت لري چې دا باید ښه کرکټ وکړي نو دا خبرې په سپین بالینګ او په راتلونکي پلانینګ باندې دی ګربز طبعا ډېر غټ کوچز ورسره هلته کار کوي زه دې کې شک نه وینم خو کله کله د ګربز موږ وینو چې د هغه یو څه اضافه کولو په تکل کې کله کله هغه ډیر ښه پلیټ فارم یا د سره هغه کم پلیټ فارم چې جوړ شوی هغه له لاسه ورکوي د مثلا بال په پیچ باندې ډیر خوځېدو سره باډي شیپ له لاسه ورکوي ښه شاټ نشي والی موږ مثلا بنگلادیش خلاف غالبا چې آوټ ساید آف سټمپ د یو کیچ ورک د وکټونه شاته شو بال یې کش ایچ شو که غلط نه یم ولې تاسو سره دومره ډېر شاټونه شته ته ولې په کریس یو خوځېږي کریس کې خو هغه خلک خوځېږي چې هغه سره ډېر شاټونه نه وي کریس کې خو هغه خلک ډېر ټوپونه خوا دې خو وایي چې هغه سره شاټ نه وي
ته خو 360 ډیګري پلیئر یې په ته فاین لیګ باندې لوبېدی شي، سکویر باندې لوبېدی شي، میډ وکټ باندې خو د بال سرمن وباسي، کور ایکسټرا کور لوبولی شي، ښایسته کټ لري، اپر کټ لري، ته ضرورت څه لري چې په پچ باندې خوځېږي. نو که دی کم خواخوږي ولري دا مشوره ورته ورکړي، زه فکر کوم دا ډېره ښه نظر دی. یو بل پرمختګ چې زه حتمي او ضروري دی، بعضې دوستان وایي چې ابراهیم د T20 کرکټ نه کوي، چې ابراهیم T20 کرکټ نه کوي بیا د هېڅ څوک نه کوي. ابراهیم حتما باید T20 کرکټ وکړي. او ټولو نه ښه خبره چې د ابراهیم د ستاینې وړ دی چې خپل سټرایک ریټ پورته وړی دی. هغه هر 100 بالونو کې چې رنزونه څومره کوي د دې تعداد هغه پورته تللی دی. او سټرایک ریټ امپروف کول دا په دې معنی چې دا سړی ځان ته متوجه دی او په ځان کار کوي، دا د ډېر د خوشحالۍ او د زړه ګرمونکی حالت دی. یو کمبود چې د کې ما ولید د باندې چې کله ډاټ بالز بلډ شي د که څلور ډاټس ولوبوي نو دی حتما کوشش کوي چې څلوریزه وهي او دې کې دی اوټ کېږي. دته به زما نظر دا وي چې په تا باندې ډاټس بلډ شو، کوشش وکړه میډان میډاف باندې سنګل واخله، لاړ شه، بله ورکې د دې قصور وباسې کړه. کله چې خراب بال راغی ځان باک ډاون کومه، ځان مه تړه په یو پیچ باندې، په یو ځای کې صحیح شو، خو دا په دې معنی نه چې بیا حتما د دې قصور په څلوریزه شپږیزه باندې وباسي. دغلته دی چې ته شیپ د لاس ورکوې، کنسنټریشن د لاس ورکوې او دلته بالر تا نه استفاده کوي ستا د فشار نه. فشار به نه اخلي، خپل اننګز بلډ کول هم دې ته وایي چې ته د پریشر په مقابل کې خپل ستا ستراتیژي او تکتیک به څه وي. نو دا وړې وړې خبرې دي. 2026 ورلډ کپ ته د چمتووالي لپاره باید د اوس نه کرکټ بورډ کار شروع کړي. هغې کې د اوپننګ دپاره بیک اپس پیدا کول دي، د میډل آرډر لپاره بیک اپس پیدا کول دي. میډل آرډر خو پیدا کول دي، بیک اپس نه، بیخي میډل آرډر شته نه. فینیشر د میډل آرډر کې هم د اننګز چلوونکو نه تر فینیشره پورې موږ کار دی. دوه لوبغاړي د هغوی په اړه باندې مشخص غږېدل غواړم. نجیب زدران د ډېرې مودې نه آوټ آف فارم دی، ټیم نه یې وباسي، لږه موده د باندې بغیر د دې نه چې کوم پرفارمنس وکړي بیرته یې راولي. دا ورې لطفا پرېږدئ. دې سړي ته میسیج ورکړئ چې په کینیډا لیګ کې د رنز وکړه ما ته معنا نه لري، تا په بس لنکن لیګس کې رنز وکړه ما ته معنا نه لري، ما ته ډومestic کې رنز وکړه. په ده باندې ګورئ اوږد مهال کرکټ وکړئ، لیسټې پې وکړئ چې دی دا سړی فارم کې راشي او که نه راځي نورو ته چانس مه ورکوئ، پرېږدئ. دی یو کلتور ایجاد کوي چې ښه لوبغاړی هم ډراپ کېدی شي او بیخي ډراپ کېدی شي. دا لږ کرکټ پاتې دی اما فارم یې نشته دی، خو فارم راتلو دپاره دی باید یو څه پلانینګ وکړي. هغه پلانینګ دا نه دی چې ملي ټیم کې دې همداسې لوبېږي، په ده باندې پریشر بلډ کېږي، لګیا د غرقوي یې. نبي 29 کالو دی، زما خو توقع دا وه چې دی به دې ورلډ کپ کې خپل ریټایرمنټ اعلان کړي. راشد نه پوښتنه وشوه، هغه وویلې چې دی اوس هم داسې فټ دی لکه یو ځوان، خو کرکټ د فټنس تر څنګ ګوره د ریفلیکسز لوبه ده، خصوصا بیټینګ. راشد هغه مونږ ولید د نبي ریفلیکسز نور نو د 29 کلن او د 40 کلن دي، حتی د 45 کلن دي. زه عمر باندې نه غږېږم، طبعا آسیایي کرکټران اکثره 3-4 کاله خپل عمر کم لیکي، نبي به نه لیکلی، پوره به 29 شوي، خو 29 هم د T20 کرکټ دپاره ډېر زیات دی. دی به په فیلډ کې ډېر فټ وي ماشاءالله دی، دی به په بالینګ کې فټ وي ماشاءالله دی، سره د دې چې خپل 4 اورونه د ډېرې مودې نه کوي لګیا دی. ریفلیکسز یې په بیټینګ کې نشته برابر دي. لږ چې بالر سپیډ ډیر شي دی په شارټ پیچ بال باندې یا ګډ لینث باندې چې بال ورته وغورځېږي دی نشي لوبولی، ترې شاته ځي. او هغه وجه دا ده چې د ریفلیکسز د عکس العمل چې ورته وایي، د توپ چې کله سړي ته راځي او دی په مقابل کې هغه حرکت کوي، دغه قوه د ده ضعیفه شوې ده او دا د عمر سره کېږي، دا فټنس پورې دا تړاو هم نه لري. د عمر داسې مرحلې ته رسېدلی چې باید د ریفلیکسز ضعیف شي. زما دا ډېر ستر لوبغاړی دی، افغانستان د کرکټ ډېر ستر خادم پاتې شوی دی او زه توقع مې دا ده چې دی په ډېر اوچت سر موږ په اوږو باندې کینو او د میدان نه وباسو، ډېر په عزت او په ابرو سره وباسو. دا د حق دی. د افغانستان یو ډېر ستر خادم پاتې شوی دی، د افغانستان د کرکټ ډېر ستر خدمتګار پاتې شوی دی. خو ویرات کوهلي نن رخصت واخیست، روهیت شرما نن رخصت واخیست، ټنډولکر غوندې غټ لوبغاړی لاړه، کېدای شي کپتان کوچز دا نظر ولري. ښه نو د نبي په ځای به څوک راځي؟ نبي چې نو ډېر ډان برډمین په ځای څوک راغی، سچن ټنډولکر په ځای څوک راغی، ویرات کوهلي په ځای به څوک راځي، د دھوني په ځای څوک راغی؟ یو څوک به راځي، هغه به موږ جوړو. نبي جان هم همدې کرکټ جوړ کړ، د افغانستان کرکټ جوړ کړ، د یو ښه کرکټر و جوهر پکې و، خو د افغانستان کرکټ چانس ورکړ. تاسې هلکانو ته چانس ورکړئ، موږ به ډېر نبیان انشاءالله پیدا کړو. د نبي نه مې توقع او خواهش دا دی چې دی ډېر ستر لوبغاړی دی او موږ غواړو دی ډېر په عزت سره رخصت کړو او دا به هله کېږي چې دی خپلې پرېکړې خپله وکړي. د ریفلیکسز موږ ولیدل ډېر ضعیفه دي، ډېر کمزوري دي
او دا اوس نو دا صرف د دې ټورنمنټ خبره نه کوم، زه دوامداره څارم دته چې لګ بالر 30 شي او ګډ لینث بالینګ ورته وکړي، شارټ پچ یا ګډ لینث، خصوصا ګډ لینث کې ډېر سټرګل کوي، بیک فوټ باندې زی او د بال نه تختی خوند نه کوي نبی جانا. چې ته تیز بالر انریک نورتیه راځي او ته تینا فرنٹ فوټ بال باندې بیک فوټ باندې زی ریفلیکسز د سره مرسته نه کوي نو خوند نه کوي. زما مشوره په ډېر درنښت کېدای شي د دې نه وروسته نبي جان ښه اننګزونه وکړي، ښه رنزونه وکړي، خو موږ ګورو چې ویرات کوهلي نن ډېر زبردست اننګز وکړ، په دې اننګز باندې هم دی کم از کم 2 کاله کرکټ کولی شي، خو هغه وایي چې نه بس دی زما ځای باید یو څوک ونیسي. زه وایم راځه نبي جانه دغه فرهنګ او دغه کلچر تاسې ایجاد کړئ او اجازه ورکړئ چې موږ نوي لوبغاړي راوړاندې کړو او 2026 کال ته ټیم چمتو کړو. د اوس دپاره همدومره خبرې د کرکټ بورډ سره د 19 کلنو د لوبډلې په اړه باندې هم ډېرې خبرې لرو، د A لوبډلو دپاره هم خبرې لرو، د را روان چمپینز ټرافي دپاره د چمتووالي په اړه باندې هم خبرې لرو چې هېڅ نوع چمتووالی دا اوس نشته دی او چمپینز ټرافي ډېر غټ ټورنمنټ دی. د اتلانو جام چې را روان دی په پاکستان کې کېږي 2025 کې، دې ته کم چمتووالی نشته، په دې خبرې لرو. په تیزو پیچونو باندې په سیمینګ کنډیشنز کې د افغانستان د کرکټ د چمتو کولو دپاره باندې خبرې لرو. هغه انشاءالله بیا زه به وګورم دا لومړۍ تجربه تاسو ته څنګه خوند درکوي او ستاسې فیډبیک او نظریاتو نه وروسته بیا ګورو که مو دې سلسلې ته ادامه ورکړلی شوه. ډېره زیاته مننه.